طالبان بیا د څه لپاره ولې غونډه جوړوي، څه پریکړې او خبرې پکې کیږي، دا غونډه چیرته جوړیږي او څوک پکې ګډون کوي. د ټولو تازه او حقیقتونو څخه په همدې ویډیو کې زه سوله افغان له فرانسې څخه تاسو خبروم. د طالبانو حکومت په کابل کې د دیني عالمانو د یوې سترې غونډې جوړېدل تایید کړي دي، خو د غونډې د جوړېدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. که څه هم طالبانو د دې غونډې د جوړېدو د کره نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې ټاکل شوې دا غونډه به چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته د خپل ټویټر په پاڼه د دې غونډې په باب ولیکل چې د هېواد ډېرو علما کرامو د طالبانو امارت الله مشرتابه څخه په اسرار سره د یوې غونډې غوښتنه کوله. مشرتابه هم د دوی غوښتنه ومنله چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د علماو یوه ستره غونډه جوړه شي. ښاغلي مجاهد ویلي دا چې غونډه د ولس د هیلو او غوښتنو په اساس جوړیږي، نو د هېواد له ټولو ولایتونو او ولسوالیو څخه به ګڼ شمېر علما کرام او قومي مشران په جرګه کې د ګډون په موخه له ولایتونو څخه د هېواد پلازمېنې ته روان شوي دي. دغه علما او مشران به په هغې لویه جرګه کې ګډون وکړي چې د افغان ولس په غوښتنه کابل کې جوړیږي. د ریپورټونو له مخې په دغه غونډه کې به د هرې ولسوالۍ څخه دیني علما او قومي مشران برخه واخلي. د طالبانو منبع چې د فرانس پریس سره یې خبرې کړې دي چې دغه غونډه به د طالبانو حکومت د کړنو په هکله د علماو نظر واخلي. د منبع په وینا د غونډې ګډون کوونکو ته به اجازه ورکړل شي چې د اسلامي امارت نیمګړتیا په ګوته کړي او حتی شکایت وکړي. د دې غونډې ګډونوالو په پریکړه لیک کې اندېښنه وښودله چې د طالبانو حکومت لخوا د جوړېدونکې لویې غونډې د پایلو او پریکړو په اړه هیڅ معلومات نه لري. په ځانګړي ډول دا چې د ښځو او نجونو په اړه به په دې غونډه کې څه پریکړه وشي. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق فرهادي وایي چې اوس مهال افغانستان د ټول شموله حکومت جوړېدل یو اساسي قانون په نشتون کې دوهمه لویه مسله د نجونو د زده کړو او په ټولنه کې د ښځو د ګډون مسلې دي. ښاغلي فرهادي وویل درېیمه دا ده چې افغانستان کې اقلیتونه د نابرابرو تاوتریخوالي ډک چلند څخه شکایت لري. دا د مهاجرت سبب کېږي او د افغانستان ګاونډي او نړیوالې ټولنې د اندېښنو سبب ګرځي. که چیرې دا غونډه دا ستونزې حل نه کړي، د 3,000 میلمنو باید به چې د طالبانو لخوا غوره شوي په کور دننه او بهر د مشروعیت ترلاسه کولو سبب نشي. د دیني عالمانو دا ستره غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو کال پوره کېدو ته شاوخوا 1.5 میاشت پاتې ده. له تاسو ټولو مننه کوم چې ویډیو مو ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره حتما سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ ترڅو زه هم له فرانسې څخه تر تاسو نوي او تازه خبرونه در ورسوم. تر هغه د خدای په امان او ښه وخت ولرئ.